السلام علیکم مینوالو. 3 مارچ د موسیقۍ عالمي ورځ په ټوله دنیا کې مانځلی شي. زموږ د پښتنو کلچر دی، موږ خوشحالېږو خپلې ژبې ته. پښتانه د دهشتګردۍ ځپلي دي، نورو ډېرو سختو حالاتو او مسایلو ځپلي خلک دي. په دې دوران کې چې څوک موسیقۍ ژوندۍ ساتي، پښتو ټپه ژوندۍ ساتي، پښتو سندره ژوندۍ ساتي، دغه خلک، دغه ادارې او دغه قامونه چې کوم دي د ستاینې وړ دي. په دغه حواله باندې د پښتو د موسیقۍ د عالمي ورځ په اساس باندې مختلف قسم پروګرامونه کېږي، هلې ځلې کېږي. ډېر د خوشحالۍ مقام دی او موږ له پکار دی چې موږ په دې کې پوره حصه والو، د ملګرو سره کومک وکړو چې د خپلې ژبې زموږ دا چې کوم کلچر دی، زموږ چې کوم کلتور دی، د دې په پرمختګ کې موږ چې کوم دی نو خپل یو قامي کردار ادا کړو او د ژبې په موږ باندې ډېر زیات حق دی. زموږ مورنۍ ژبه ده، پکار دی چې موږ دا عالمي ورځ د موسیقۍ په ښه طریقې سره ومانځو او خپلو ملګرو سره چې کوم دی دا خپلې خبرې او د خپل مصروفیات د دغې ورځ په حواله باندې شیر کړو چې ټولې دنیا ته وښایو چې پښتانه یو ډېر پرامنه قام دی، په سندره مین دی، په ادب مین دی، په ولس باندې مین دی او په خپل کلتور باندې مین دی. مینوالو، لیکوال دا چینل ډېر زموږ ډېر محترم مشر او ډېر معروف شخصیت د پښتو ادب نورالبشر نوید صاحب، څنګه چې د هغې دغه رساله لیکوال دا په ټوله دنیا کې مشهوره ده او ډېر لوی خدمات د پښتو ژبې دپاره ادا کوي. دغه شان لیکوال چینل هم د هغې چې کوم دی دغه یو کوشش دی چې د پښتو ته، پښتنو ته او پښتو ژبې ته ترقي ورکړي، پرمختګ ورکړي. خپلو ملګرو سره د دې چینل دا لینک شیر کړي، دا سبسکرایب کړي او دا لایک کړي. ستاسو ډېره مننه.